په هرات ولایت کې د خوړو او درملو ریاست له درملیزو خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د تیرو 2 میاشتو په جریان کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې له درملیزو خوراکي تاسیساتو څخه راټول کړل شوي 50 تنه بې کیفیته تاریخ تیره او غیر معیاري خوراکي توکي او درمل د یاد ولایت د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې هدر او له منځه یوړل. امروز در حدود 51 تن مواد غذایی و دوا که توسط تیم‌های بازرسی ولایت صورت گرفته امروز ایرا به هدر میدیم. در نتیجه بازرسی تأسیسات دوایی و تأسیسات غذایی ما تانستیم به همین سال گذشته 1402 ما تانستیم که در تمام کشور خو 860 تن دوای بی‌کیفیت و مواد غذایی تاریخ تیر از بازار جمع‌آوری نمودیم و او را هدر سپردیم. دا یادونه وړ ده چې د خوړو او درملو ملي ادارې د روان لمریز کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په پلازمینه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې شاوخوا 100 تنه بې کیفیته او تاریخ تیره درمل او خوراکي توکي له منځه وړي دي.